دا چې امر بالمعروف طالبان راتګ سره خصوصي یعنې راغلل، بل چې دا پوهنتونونه جدا سول ډېر ښه کار وسو. بل دا چې موږ چې حجاب کوو خوشحاله یو، راځو موږ په جمهوریت کې هم با حجابه ولو، اوس هم یو او موږ ستایو د دې امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا کار او راضي یو ته نه په دې برخه کې ته نه 100% راضي یو. حجاب خو څوک وکړي په حجاب د کور نه بیرون راوځي ډېر به په امن کې اوسي او دا خو نو چې په وړاندې جي صلاحیتمند به نه پوهېږي، دا خو د خدای امر ده باید یې پر جای کو او نورو ته موږ همدا لار وښیو چې باید با حجابه راوځي. بې حجابي خو دا 20 کاله اوله کومه فایده یې ونه کړله او شکر دی وباسي داسې ښه خلک راغلي دي چې دوی یو د اصلاح لارې ته بوځي. اسمي سيف الرحمن مسعد، أنا مدير مركز النيل. والحمد لله نحن لقد وفرنا بيئة المناسبة لتعليم اللغة العربية لكي ينال كل واحد لنفسه وليعلم للآخرين كذلك. وفي هذا المجال خاصة في مجال اللغة العربية والعلوم الإسلامية نحن افتتحنا مراكز في أماكن العديدة، وخاصة أولا نحن افتتحنا مركزا باسم النيل لتعليم اللغة العربية، ووفرنا بيئات المناسبة للأخوات والإخوة، خاصة للأخوات وخاصة للإخوة، ويدرسن في أماكن المختلفة وأماكن الخاصة، وإدارات البنين خاصة، إدارات البنات خاصة. وفي هذا المجال نحن الآن مسرورين عن أمور عن نشاطات وزارة الأمر بالمعروف، وهم ينتجون أوامر ونحن إن شاء الله نطبق في المجتمع. فأهلا وسهلا ومرحبا للجميع. أيوة، ومع هذا هذه أسلوب في الماضي أيضا نحن كنا نطبق في هذا المجموع وفي هذا المجتمع، والآن أيضا نحن نطبق كما كان في الماضي، ولا نرى تغييرا خاصة في مركزنا. ولكن هنا نحن كنا نرى في مجال التعليم المراكز العديدة كانت اختلاط بين الفتيات وبين الشباب، والآن الحمد لله من جانب وزارة الأمر بالمعروف انتهى، وصفوف البنات خاصة وصفوف البنين خاصة. يعني هذا أمر جميل جدا لنا. شكرا. وطلبنا خاص عن هؤلاء العلماء أنهم الحمد لله يراعون الأسلوب الإسلامية بشكل جيد، وطلبنا هذا أن يستمروا في هذا المجال بهذا الشكل. زما په اند باندې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر راتګ البته چې په افغاني ټولنه کې که څه هم یو اسلامي ټولنه ده، ولې 20 کاله په دې کې په ذهنیت د خلکو په ذهنیت باندې کارونه شوي وو، تبلیغات شوي ول، طبعا چې مثبت تاثیرات یې درلودل او زما په نظر باندې مثبت تاثیرات یې په کافي اندازه دي. د فساد په باره کې باید دومره ووایم چې البته ستاسو هدف شاید فساد اخلاقي وي. اخلاقي فساد طبعا تر ډېره اندازه پورې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د راتګ په واسطه باندې تر ډېره بریده پورې حل و فصل شوی ده. خو ولې زه باید د قرآن شریف د یو آیت دلته په استناد باندې راولم چې الله پاک وایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه، چې تاسو د الله پاک دین ته دا بندگان د الله پاک په نیکو اخلاقو محمدي اخلاقو باندې به زه ووایم چې باید راوبلل شي. د ډېرې سختګیریو نه که ډډه وشي زما په نظر باندې به ډېر ښه وي، ځکه دلته ضرورت دې ته ده چې باید د خلکو په ذهنیت باندې کار وشي تر څو هغوی په شرعي معیارونو باندې خپل ځانونه سمبال کړي. ټولنه کې په حیث د یو ځوان، په حیث د یو افغان او مسلمان ځوان، زما ټولو افغانانو ځوانانو ته ځوانانو نه دا هیله ده چې خپل ځانونه تر څومره چې کولی شي په اسلامي او شرعي ضرورياتو باندې برابر کړي، ځکه اسلام داسې یو بشپړ دین ده چې د دې سره ځان په برابرولو سمبالولو باندې لکه د حجاب مراعات کول او همدارز نورو اخلاقي فسادونو څخه ځان ژغورل مونږ تاسو د کامیابۍ او رفاه طرف ته بیولی شي، او اخلاقي فساد د بربادۍ او د ناخوالو طرف ته مونږ بیولی شي.
اسم حمیده، شاگرد مرکز نیل می باشم. درباره حجاب بخصوص از خانمای و دخترای مهربان خواهشمندم تا حجاب را مراعات کنم، به خاطر که سنت پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد و همچنان خداوند سر بالای ما فرض کرده که باید حجاب را مراعات کنیم.